سنګوري چې داوود علیه السلام الله ته او فرمایل چې ما تاسو په نعمتونو کې وړو کې نعمت راوخه وا هغه ته ساواخلا هغه چې ساواخستل ول دا یو نعمت دی د نعمتونو نه تاسو وګورئ تنفس صحیح اخستل کلا او انداز کې دا د الله هغه نعمت دی چې د دې پته هغه چاته لګيږي چې سای بند شي او مصنوعي ساه باندې اکسیجن وته ولګيږي هغه ته پته لګيږي چې دا څومره ښکلی نعمت دی دا یو نعمت د رب العالمین نه په موږ او تاسو باندې په یو ګنټه کې زر کرته راځي زر کرته په یو ګنټه کې نو دا په شپه ورځ کې سلریش زره کرته په موږ راوړيږي سلریش زره کرته خدای یو نعمت دی نور نعمتونه دا وړوکی نعمت دی چې زمونږ او ستاسو سوچ کې لا دا تر اوسه راغلی هم نه دی چې دا نعمت دی یقیني خبره ده چې د الله په نعمتونو کې سوچ او فکر کولو په وجه به ستا مینه د الله سره زیاته شي او په زړه کې به دې دا راشي چې دا الله ما سره څه کوي او زه څه کوم د هغه نعمتونه د باران د څاڅکو په شان راورېږي او زما د طرف نه نافرمانۍ او ګندونه او ګناهونه ورخېږي